سرپرست والي د مهترلام ښار د امنیتي کمربندونو او پوستو څخه لیدنه وکړه. سرپرست والي الحاج شهزاده مظلومیار په داسې حال کې چې د لومړۍ پلې لیوا د ملي امنیت ریاست د امنیه قمندانۍ مسؤلینو د ولایت مقام د دفتر رئیس او یو شمېر نور امنیتي او ملکي ادارو مسؤلینو په ملتیا د مهترلام ښار د هرمل بیبي حاجرې نوې قلعه بسرام ګلاباد نوري ابیزایي کټل میدانۍ او د یو شمېر نورو امنیتي پوستو څخه د لیدنې پر مهال د امنیتي ځواکونو فعالیتونه وستایل او هغوی ته د امنیت د ټینګښت او د خپلو سنګرونو د ښې ساتنې او د ولس لپاره د ښه خدمت سپارښتنې وکړي. دا هغه پوستونه چې د مرکز مربوط وي هغه ټولو نه موږ په داسې حالت کې لیدل وکړو چې د پلې لیوا قمندان محمد یوسف نیزی او د قمندانۍ سرپرست نوابي صاحب دي او د ملي امنیت مرستیال معلم صاحب کمال خان زموږ سره یو ځای د ټولو نه مو لیدل او کتل وکړو، د دې ستونزې مو وکتل، د دې مشکلاتو مو وکتل او اړوندو ادارو ته هم سپارښتنې وکړې چې د دې ستونزو او مشکلاتو رسیدګي وکړي او د دې مورال او روحیه په دې باندې ډېره تقویه شوله، استحکام یې پیدا کړل. نو موږ د لغمان ولسونو ته اطمینان ورکوو چې ملي او دفاعي او نظامي ځواکونه ستاسې تر شا ولاړ دي او ستاسې د امنیت د تامین په خاطر باندې شپه او ورځ هلې ځلې کوي. تاسې مطمئن او ارامه ژوند کوئ. د لغمان د ولسونو نه غوښتنه دا ده چې د ملي او دفاعي او نظامي ځواکونو تر شا ودرېږئ او کومک او همکاري ورسره وکړئ او مه پرېږدئ چې دښمن د یو خلا نه دلته داخل ته را داخل شي. د دې تر شا باید پوره ملاتړ او پشتیباني وي. ښاغلي مظلومیار د ټولو پوستو څخه د لیدنې پر مهال ویل چې زموږ سرتیري د هیواد په هر ځای کې د خپلې خاورې ځمکنۍ بشپړتیا ولسونو ته د سوکاله ژوند او د لا ښه ډاډمن امنیت راوستو لپاره هر راز قربانۍ ته چمتو دي. موږ پرې ویاړو، د دوی سرښندنې ستایو او د میړانې درناوی یې کوو. امنیتي مسؤلینو هم د ولایت رهبرۍ ته ډاډ ورکړ چې په ټولو امنیتي پوستو کې امنیتي ځواکونه شپه ورځ پر دنده بوخت دي، سره له دې چې هغوی ښار ته ورغلې لارې او سیمې څاري، ترڅنګ په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د هر ډول فعالیتونو او شومو پلانونو مخه هم نیولې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ چې تاسو نن وینئ دغلته د ابیزایي پوسته کې د ابیزایي پله سره ولاړ یو. د لغمان د ولسونو هغه تشویش چې د امنیتي کمربندونو او د دښمن د تهدیداتو په هکله یې لري. ما سره د لغمان د ولایت مرستیال والي صاحب، د امنیت امر او د امنیت ملي اپراتیفي مسؤل هم را سره دی او د دې کمربندونو څخه هم لیدنه وکړه. هغه نقطې او ضعیفه نقطې چې کوم ځای کې وي هغه هم په ګوته شوې او هلته به اضافي سرتیري او اضافي هغه وسایط او د دې کمربند د تعقیب په خاطر لکه کما فی سابق هلته جبجې کېږي او هېڅ نه د لغمان ولسونو ته موږ دا اطمینان ورکړو چې تشویش نشته. دا زموږ دښمن تبلیغات دي او د دښمن تبلیغاتو په تاثیر باندې نه راځي. د دوی امنیتي ارګانونه شپه ورځ د دوی په خدمت کې دي او دوی اولادونه دي. لکه څنګه چې د شپږ اووه میاشتو کې مخکې دا اعتماد په لرو هم دا اعتماد ورباندې ولري. انشاءالله دښمن هېڅ څه نشي کولی پرته د تبلیغ او د تبلیغاتي او جنګ ده، رواني جنګ ده. د رواني جنګ نو دا پر لاره اچوله ده. انشاءالله تاسې امنیتي ځواکونه په ټول کمربندونه په پوره قوت باندې هم ملي امنیتي ځواکونه چې هم که پولیس ملي دي، که مالي دي او که اردوي ملي دي، د امنیتي ملي ځواکونه په ټول قوت باندې په داخل د ښار او په دریګونو کمربندونو کې آماده باش دي. د دښمن هر نوعه حملې توانمندي لري چې دا په تر دي کې او په هر نوع شرایطو کې دوی ته اطمینان ورکړو چې تاسو هېڅ تشویش مه کوئ.